زما نوم محمد قدیر بلوچ دی وایس فار بلوچ مسنگ پرسن وایس چیئرمین یم زه دلته د ابوکرتاري کیمپ کې ناست یم نن موږ یو احتجاج وکړی ذاکر مجید بلوچ 11 کال سے لاپتا دی جبری لاپتا کړی دی دوی ته مستونګ جنگل کراس کې دا هغه وخت پورې دا د دې خور هم ما فرزانه مجید دا طویل لاګ مارچ کې ما سره یو ځای د دې بازیابي د پاره موږ لاګ مارچ وکړی 3000 کیلومتر کوټ سے 19 کراچی سے اسلام آباد پورې تو دا سلسله روان دي د دې وجه نن موږ احتجاج ذاکر مجید په بازیابي 11 کال تیرې دنګ د پاره دا احتجاج ومشه ذاکر مجید دا یو BSO آزاد سینیئر وایس چیئرمین هو دا یو سټوډنټ هو د سبق ویلو اتل یونیورسيټي کې انګلیش کې د MA کول مور ایستا نه جوړ دي واده نه دي کړی دي بچا نسته باقي دوه ورونه دي دوه خوندې دي دا د خوندې خو یو فرزانه مجید مشترک موږ تنظیم کې وو اوس د باندې ولاړې د امریکا کې سبق ویل ته یونیورسيټي کې ډېر ورخو زیات سره دي تقریبا هر ورځ ورکیږي تقریبا 2 درجن 3 درجن ډېر کسان سلويشت کسان 50 کسان هم پورت سوي دي 2 کسان هم پورت سوي دي باقي راهي لاپتا افراد کې بازیاب سوي دي هغه په ډېر کم دي غای یو غای 2 غای 3 سلور بس دغه رنګ لاپتا راغلي دي او پورت کوم زیات دي ډېر مشکلات پېښ دي قرآني دنیا عذاب دي هر چا مور زاړي هر چا خوندې زاړي هر چا ماینه زاړي هر چا بچي زاړي دا رنګ ډېر عذاب کې دي غای دنیا هم کسان سره استا کې د دې مالی حالات هم ډېر کمزور دي د دوی کمای والا هغه خلکو یا هغه ورورو یا هغه پلارو یا هغه د دې آقاو دا کمای دنګ والا هغه لیکن هغه لاپتا شو دوی مجبور دي یو شي نستا کور کې بس مجبور ناس دي ګرد او رزاړي وګوري کله راځي لاپتا خلق تقریبا د 13 کال سے 19 نن پورې 2019 تا 2000 پورې تقریبا 200-300 کسان بازیاب شوي دي لیکن د دې ثبوت حکومت سنستا کہ دا شرپسند دی دا را ایجنٹ دی دا ملک دشمن دی ٹھیک دی یو ملک دشمنی دی لیکن استا قانون چش دا پارا جوڑ دی استا قانون کے لکلے دی کہ ملک دشمنی سزا دغا دی تا انیسا تحقیقاتو کا انویسٹیگیشنو کا بیا راولا عدالت وائی کہ دا ملک دشمن دی یا ایجنٹ دی یا شای دی ہر شای عدالت سزا ورکی مشتہ منظور دی دا دوی لوائکین تا ہم منظور دی حکومت خو بے بس دی حکومت پر لاس کې و شي نه دی هر شي دی فوجیان پر لاس کې دی ISI لاس کې دی کاغه خپل مرزي سره هر کله یلک کې خو ټیک دی باقي حکومت ته مجدیر ویل دی پریس کانفرنس اب دوی دی یو ځای کړی دی وزیر اعلی بلوچستان سے وزیر داخله سے یو ځای لیکن هغه هم خپل مجبوری پیش کړی دی کې مش په بس کې نه دی موږ تاسو خبرې الاته ورسو دا خبرې کړې دي دوی لیکن د دوی بس کې هم نشته